د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. درنو دوستانو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. ستاسو د روغتیا په هیله. آیا پوهیږئ چې زمونږ او ستاسو په ژوندانه کې تیره زمانه، حال زمانه او راتلونکې زمانه خورا مهمه ده او باید په پام کې یې ونیسو. د تیرې زمانې خلکو له نورو ستونزو سره سره د روغتیا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ ول، ځکه چې وروسته پاتې زمانه کې ژوند کاوه. دوی له نورو ستونزو سره سره له وژونکو او ناپېژاندو ناروغیو سره مخامخ وو، تل د خپلو عزیزانو د مړینې شاهدان وو، ځکه چې د دوی د سترګو په وړاندې به مړه کېدل، خو دوی هیڅ هم نشوای کولی. هماغه و چې یو شمېر روناندو او پوهانو هڅې پیل کړې څو دغو ناروغیو ته دارو او درمل جوړ کړي. اوس مهال چې هر ډول درمل او واکسینونه جوړیږي، نو له ډېرو څېړنو او پلټنو وروسته یې د کارولو اجازه ورکوي. ځکه خو باید هر ډول دارو درمل د ډاکټرانو په لارښوونه واخیستل شي. یاره کور په خلکو ودانی ګوره، هیڅ هم پکې نه دی پاتې. څه جنگ خراب کړی او څه واورې باران تباه کړی. مولوي صاحب په یاد دی څه یوه حویلۍ وه، نامداره او نشانداره، هم یې د میوې ونې او هم یې لویوالی. خو زما لپاره یو ښه توب یې دا دی چې د بچیانو یادګار مې دی. خو اوس چې فرهنګي مرکز ورنه جوړیږي نو ډېر خوشحاله یم. هغوی به هم خوشحاله وي. بېشکه چې خوشحاله دي. مهمه دا ده چې خدای تعالی درنه راضي کیږي. رښتیا وایې، دا ډېره مهمه خبره ده. همداسې چې ودې ویل او تعریف دې وکړه، زما هم یو شی په یاد دی. اوبه د سالنګ واورې غوندې یخې. همدا اوس هم هماغسې دي، فقط یو پاککاري غواړي او بس. سنګین ویلې چې ما دفتر سره خبرې کړې دي او مخکې له ټولو کارونو نه یو جوړه برمهی سا لکه شیر زمان خان چې وهلې ده د فرهنګي مرکز مخامخ میدانۍ کې جوړوي. څومره ښه، خیر دې سي، کور یې ودان. وی ویلې چې رئیس صاحب ډیر خوشحاله شو چې گویا یو معنوي حرکت د مرکز په جوړولو کې کوي. مخکې نه یې د ډیرو شیانو وعده وکړه. وی ویلې کوم کومکونه چې همیشه زموږ دفتر د خوانه کیږي د مرکز برخه به په اول سر کې وي. آفرین دی، دې ته وایي اخلاص. خدای دې خیر ورکړي. ښه نو اول باید ټوټې او پارچې لرې کړو. زه فکر کوم پخواني کور نه چې هر څه پاتې دي نور نو په درد نه لګېږي. بالکل د سمه خبره وکړه. داسې به وکړو چې د زاړه کور ټولې خښتې او خاورې به راټولې کړو او د سره به یوه نوې نقشه واچو. باید مخکې د کار له شروع کولو نه خپلې مرستې او د موسسې مرسته وسنجوو. زه خو وایم شیر زمان خانم خبر کوي. ګرچې زه د دې خبرې طرفدار نه یم کوم چې تا ویلې. د دې لپاره چې یو ځای کېدل یې موږ سره ملک اصغر خان ته د مداخلې بانه په لاس ورکوي، لکه څنګه چې نورو خلکو سره مرسته کوي. که موږ سره یې موکي بیا کومه خبره نشته. زما خوښیږي چې مرکز مستقل او زموږ د کوښښونو او تلاشونو نتیجه وي. زه پوهیږم چې ستاسو مقصد څه دی. شاید که د پلار جنجال یې نه وي، اوسېدلې زموږ په خوا کې هیڅ کومه خبره نه ده، خو پلار یې لوی مشکل دی چې په خپله هم نشي کولی د شر نه خلاص شي. اوس چې داسې ده باید اول صادقانه ورسره خبرې وکړو او د پلار د جنجالو نه یې خبر کړو، بیا به ګورو چې څه وایي. مګر څه رقم خبرې وکړو او څوک به خبرې وکړي؟ ټول په واتساپ کې خبرې کوو. زما خو نظر دا دی چې مخکې د شیر زمان نه ټول یوه عمومي مشوره وکړو. زما په نظر چې موږ هر یو خپلې کورنۍ سره مشوره وکړو نو ښه به وي. خدای تعالی په قرآن شریف کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وامرهم شورا بینهم. الله فرمایي د دوی کار په خپل منځ کې په مشورې سره وي او په مشوره کې خیر دی. بیخي سمه ده. زما خو هسې هم ښځه او بچیان نشته، نو زما رایه مثبته ده. رښتیا مبارک دی. وای چې د خوشحال کاکا په کور کې یو فرهنګي مرکز جوړیږي. او د خیره خدای دې ټول کلي ته نیک مبارکي. آمین. رښتیا خبر لرئ ملک اصغر خان او مولوي واسع واکسیناتورانو واکسین کول ته نه دي پرېښودلي. هو رښتیا ده. څه نو دولت ته ځواب ورکول هم اسانه کار نه دی. کومه بانه به جوړه کړي؟ د څه شي بانه؟
کله چې خدای مکه د کلي یو ماشوم په ګوزن اخته شي بیا به وګورم چې څنګه بهانه جوړوي. نورو سره خو ټوکې نه کېږي. باید د ماشومانو سلامتیا ته پامي. فرزانه جانه رښتیا وایي، موږ بېغمباشه خلک یو. تر څو چې یوې سختۍ سره مخامخ نه شو فکر ورته نه نیسو. خلک باید پوه شي چې پولیو ساري ناروغي ده. په ویروس ککړ انسان نه روغ بني ادم ته انتقال کوي. ښه نو په هر ترتیب دا خبرې خو نام خدای زموږ په منځ کې ټول پوهېږي. ښه شبنم جانې ستا ورځې نږدې دي. هو د خیره موږ ویلې ودرېږه چې تاسو مو ګورو او پوښتنه مو کو چې کله د خیره کلینیک ته درشو. سبا د خیره راشئ چې ډاکټر هم راځي او که ضرورت و دوا او مشوره به هم درکړي. ښه ده، زه هم لږ زړه بدوالی لرم. هغې ته به هم مشوره او دوا درکړي او د کمخونۍ په خاطر به هم دوا درکړي. په زمن کې تاسو باید زیږنتون ته د تلو دپاره یوه نقلیه وسیله مخکې نه تیاره کړئ او یو کس بل هم ځان سره بوځئ چې وینې ته ضرورت نه شي. بې د هغې نه د سنګین نه وینه اخیستی شم. زه یې ورته ورکولی شم. زمون په خدمت کې یم، هر څه چې وي راته یې وایئ. ژوندی اوسې پال وشي. خدای دې مه کموه. دا څه وایې؟ دا زما وظیفه ده. ښایي نو سبا تاسو ته منتظره یم. انشاءالله. شبنم د کار فشار د باندې کم کا او د ورځې د خوا نه کم تر کمه 2 ساعته خوب وکړه. لږ تر لږه هر وخت څه وخوره، میوه واخله او ترکاري نه هم ښه ګټه پورته کړه. اوس ډېر وخت شو چې ترکاري او میوې په کلورین سره مینځو. ښه کوئ. یوازې کلورین نه دی، تاسو کولی شئ چې سرکې او مالګې سره پرې مینځئ، هر یوې چې په اسانه لاسته درځي. زما هغه ورځې د یاده لاړو چې مالګه او سرکه مو ووایم. د ترکاري او میوو مینځل اصلي له دې موادو سره دا دی چې زموږ ملک کې کرکیله تر اوسه پورې د انساني سرې په مرسته کیږي او دا د دې سبب ګرځي چې هر شان تنګلونه او مکروبونه په ترکاري او میوو کې پاتې شي او وده وکړي. خو په نورو ملکو کې د موادو سره نه وینځي او یوازې عادي اوبو نه کار اخلي د دې لپاره چې هغوی انساني سره په کرکیله کې نه کاروي. صدیقې جانې، فکر کوم چې پرون شپه تاسو ټولو سره د ماشومانو پلار خبرې کړي دي چې د مرکز جوړولو لپاره څه وکړو. هو بله. اول خو د مشرانو کور آباد چې د موږ مشورې ته اهمیت ورکوي. آمین. د همدې لپاره زه او ته د ټولو ښځو په نمایندګۍ دلته راغلو چې خپل ترمنځ یو مشوره وکړو او پس د هغې خپل ځواب مشرانو او حاجي صاحبانو ته ورکړو. ما دلاور خان ته وویلې تر څو چې د خوشحال کاکا کور ونه ګورو څه نشو ویلی. ته ما ته ووایه چې څه په فکر کې درګرځي. موږ او تاسې په زړه کې ډېرې خبرې لرو چې باید ووایو. د خپلو خبرو سنجش کوو، د هغې نه یوه خبره جوړوو او هغوی ته یې وایو. دلته چې د خوشحال کاکا د کور میدان کې په پوزه کې ناست یو او چای چکو، ښه په دقت سره ټول ځای د نظره تیروو. بیبي مدینې د موږ او تاسې کیسې خو خلاصی نه لري. خیر ازانو چې د خوشحال کاکا کور مکمل وګورو او ټولې خبرې راټولې کړو او یو شی ووایو چې مشران هم په موږ یقین وکړي چې موږ هم فکر کولی شو. صدیقې خورې خیر یوسې خی پاسه چې ویې ګورو. په سترګو دغه دی سمدستي. ما ته دلاور خان او سنگین یوه خبره وکړه. اوس چې ګورم سر مې د هغوی په ټولو خبرو خلاص شو. دغه ده د خوشحال کاکا کور ګورې، نام خدای دې وي ښه لوی دی، 2 برابره زموږ نه لوی ښکاري. رښتیا وایي په همدې خرابۍ کې بیا هم پخوانی لویوالی ښکاري. دا خبره خو د مشرانو منځ کې خلاصه شوې چې پخوانی کور د بیخه لرې کوي او لکه یو وړوکی مکتب غوندې یې جوړوي او علت هم دا دی چې هماغه نقشه به ښي او چپه خوا په عین شکل جوړوي. ولې؟ زما نظر خو دا دی چې د ښځو او نارینهو ځای دې بیل شي. ښه نه ده؟ څومره ښه، خور یې ډېر ښه نظر دی ورکړی. هو داسې به ډېره ښه شي او داسې باید 2 بمبې مو وهي. سنگین وویلې چې د موږ رئیس د یوې ژورې څاه د جوړولو وعده کړې ده. څومره ښه، خدای دې اجر ورکړي. دغه دی نو د ټولو خبرو نه خبر شوي چې کار ته کارک مه وایئ، هم خرڅ لري او هم مصرف. زه خو وایم چې بیا د ماشومانو پلار سره خبرې وکړو تر څو یوې نتیجې ته ورسیږو. ته رښتیا وایې، ضروري ده چې نورې خبرې هم وکړو. د موږ او تاسو وضعیت هم معلومدار دی او کلانکاري ته ضرورت نشته. وایي کومه تیږه چې جګولی نه شي مچې که او بیرته په ځای کېده. زما خبره هم دا ده چې کومک غوښتل شرم نه دی. خلک د جومات جوړولو ته صندوق دی او کور په کور خیرات ټولوي. بیا موږ خو د خپل یو کلیوال نه کومک غواړو چې په خپله یې واده کړې ده. زه پوهېږم چې هغه هم د خیر نیت لري. هغه خو د خیر نیت لري خو دادا یې نه لري. شیرزمان خان هم خو کولی نه شي خپل دادا سره مخالفت وکړي. زما په نظر چې موږ سره مرسته وکړي او نور موږ سره هیڅ کار ونه لري نو مشکلات حل کېږي له خیره سره. په رښتیا هم چې دا اخري لاره ده. موږ او تاسې نوره چاره نه لرو. موږ باید په خپلو خولو جوړ کړو.
که بیخي بند پاتې شو دلاور خان راضي کومه چې یوه ټوټه ځمکه خو سر مې د خدای وبخي په واده کې مخرونی را کړی و هماغه به خرڅه کم. کله چې خوشحال کاکا خپله ټوله حویلۍ وقف کوي او مرکز ته یې ورکوي موږ هم باید د خپل همت نه کار واخلو. نام خدای ته خو بیخي زمری راوختلې زمری. زه د اول نه زمری وم خو د تاسو پام راته نه و. دننه راشه ورته کول نه د ښکاري چې مولوي صاحب یې. په خپله ده په رښتیا چې وفادار ملګری ده. راشه رضا په خیر راغلی. چاته متلی؟ سلام علیکم. وعلیکم سلام. ناظر راپسې و یا وار ورک شو؟ ورپسې مه ګرځه هغه د پیري ورور دی پیدا به شي. راشه رضا دلته ما تر څنګ کښېنه. ګورئ د شپې مې یوه سترګه خوب هم نه دی کړی او سخت سردرده یم. خود نو بعدم چې سردرد شي ملک صاحب حضرت خان پس له کلونو راځي نه پوهېږم چې مقصد د دې راتګ نه څه دی. رښتیا زنګ یې وهلی و او که څوک یې رالیږلي وه؟ پرون مازدیګر یې زنګ ووهو نه پوهېږم چې د ما شماره چا ورکړې وه. حتما له شیرزمان خان یې اخیستې ده. یاره دا راتګ یې ما ته هېڅ ښه نه ښکاري. د دښمنۍ بوی ته ځي. توبه خدایه که مخبر کې هم جنجال او که مخبر نه کې هم جنجال. نه دښمن خو نه دی. دښمن خو مې خپل زوی دی چې هر وخت مې زړه ازاروي. چا ورته ویلي و چې د ما شماره ورکه؟ دغه دی ته دته وګوره دی له زویه ګیله کوي. ته په خپله هم همداسې یې مدام د خلکو په فکر کې او د هر چا غم در سره وي. نه شیرزمان د ما نه د خلکو په غم کې ډېر دی. ډارېږم چې پس د ما نه خپله درې په بېوزلو خلکو ونه ویشي. یاره تا ته د الله ډېر عمر درکړي. که ما سره ژوند وفا وکړه دې لیونتوب ته به یې نه پرېږدم. خیر دی اوس ځوان دی ورو ورو به ښه شي. خدای دې وکړي چې ښه شي. خو د ما ډار دا دی چې نور هم د خوشحال خیلو د کلي خلکو سره نږدې نه شي. بیا نو هغه وخت کې چاره مشکله ده مولوي صاحب. ملک صاحب باید چې سر له اوسه یې مخه ونیسي. پرې نږدې چې هر څه وکړي هغه مغو کسانو سره چې د تا نه خوښېږي. ښه دې وویلې. مولوي صاحب یوه بله خبره. فکر کوم چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره د ما نه پیسې قرض غواړي. خو یا به راته ووایي چې مفت او خدای پاجات کومک وکړه. پیسه داره یې ډېرې پیسې او جایداد لرې په دې ثواب کې د موږ سره شریک شه. ملک صاحب پام کوه چې دا کار ونه کړي. په خدای که لاره یې در باندې پیدا کړه نو مطمئن اوسه چې دواړه به سپیره کړي. سبا ورځ به وایي چې ځمکه راکړه چې یو بل مرکز د تاسو کلي ته هم جوړ کړو. ته والله بیخي په دې یقین نه لرې. دومره عجیب او غریب خلک هم نه دي. زه غواړم چې دوی نه لرې اوسېږم او شاته یې لاړ نه شم. که څوک د چا شاته ځي هغوی باید د ما شاته راشي. د ما شاته بیا دې وګوري چې څه رقم پې خرچه کوم. ملک صاحب ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟ رښتیا وایم خو په دې خبره هم پوهېږم چې زرو کالو کې به هم د ما د پیشنهاد ته تن کې نږدي او د ما هیله ده چې زه مخکې او دوی راپسې شاته. ګرانو اوریدونکو لکه څنګه چې ما تاسو ته د ډرامې په پیل کې وویل هیڅ ډول درمل او واکسین له څېړنې پرته ټولنې ته نه وړاندې کیږي. نو که یو غیر مسلکي شخص یا اشخاص د واکسین یا نورو درملو په اړه منفي څرګندونې کوي تاسو باید پلټنه وکړئ چې آیا دغه شخص یا اشخاص د خپل ذوق یا شخصي ګټو لپاره دا ډول منفي تبلیغات کوي که بله خبره ده. تاسو باید رایج غلطۍ رد او له متخصصو ډاکټرانو څخه پوښتنې وکړئ. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.